السلام علیکم پلار جانه. وعلیکم السلام بچی په خیر راغلی. خیر اوسې پلار جانه. ښه خیر اوسې. پلار جانه یو څو خبرې کوم اجازه ده؟ بچی لس خبرې خو وکړه. پلار جانه اوس شکر الحمدلله زمونږ قرضونه هم خلاص شوي او عبدالمالک ته موږ هم واده وکړو. نو زه غواړم چې ستا یو کور دی په دوه کوره بدل شي. بچیه زه ستا په مطلب پوه نه شوم. پلار جانه که دې خوښه وي نو ما یو پلان جوړ کړی. زه اوس بچیدار یم، عیلدار یم، نو غواړم چې خپل کور جدا کړم. بچیه دا خو ډېره ښه خبره ده او زه تا نه بیا ډېر خوشحاله یم ځکه چې تا ما سره ډېرې سختې وکتلې او بیا زما مشر زوی چې څنګه دې خوښه یي همغسې وکړه. بس مننه پلار جانه. خیر اوسې. الله دې لره. یو میاشت بعد. پلاره ودرېږه. خیریت خو ده؟ ګوره پلاره نن ما فیصله کړی چې په دې کور کې زه یو ورځ هم تا سره نه تېروم او زه جدا کېږم. دا ته څه وایې؟ دا ته څه وایې مالکه زویه؟ ساحل ورور دې تر څو پورې لا واده نه ده کړی؟ هغه اوس هم مکتب وایي. بل زه په خپې باندې مالونه هم یم. د ساحل ورور دې څه وظیفه هم نشته. موږ په کور کې څه لرو نه، غریبي مو ده. موږ یوازې مه پرېږده. ګوره پلاره زه نور په یو خبرو دم نه پوهېږم. ما چې کومه فیصله کړې زه هغه سر ته رسوم لاړم درنه. مالکه زویه. پلار جانه ولې ژاړې؟ ساحله زویه مالک غواړي چې بس مار څه خپل په سترګو ولیده. هلک دی زړه یې ده جدا کېږي جدا دې شي هېڅ خبره هم نشته. بیا ما غوندې زوی لرې. زه نن نه بعد هم تعلیم کوم او هم کار کوم او پات شو د واده خبره. واده قصه کې مه اوسېږه پلار جانه. دې کال کې نه بل کال کې، بل کال کې نه بل کال کې. اول زه غواړم چې خپل هدف ته ځان ورسوم بیا واده. ساحله زویه आसमां को ज़मीन